کاکا دغه دې منډوالان راغلي دي او پسه غواړي ورکړي منډوالان راغلي دي او پسه به ورکړو پسه به شل وارې ورکړو واده بیا نه کوو خو چې داسې سم کار باندې وشي داسې مه انډیوالي خو د اختر شپې په اختر کې انډیوالي نشته انډیوالان مې دي مراد به کوي مراد به ولې نه وکړم مګر دا نه ده چې په اختر کې دغه شپې دي خوارۍ دي غریبۍ دي په دې شپو کې چې په پلار دي لا معنا وس برېدو لا بیا پرېدې نه ګټه به ځینې کړې ولې خو د اختر شپې دي دغه شپې دي نو انډیوالان دي خیر ده یو دانه دومره شی نه ده یو دانه به ورکړو سودا به سره وکړو کاکا صحیح ده ولې نه خو ته وځه دا خو دغونه باور په تا لري مراد پې وکړو مراد خامخا هلک ډېر مراد خو بیا هم ته یو دانه پسه ورکړو دغه توره میږه ورکړه دغه لږ مرضمن هم ده مریضي ده ډېره مریضي ده ما ته خوا ده معلومه مریضي یو ځای ده له پښو بل ځای تپنده ده لوېدلې ده بل ځای غواره ده بل ځای نه خرڅېږي چې په یارو په دوست اشنا په ملګري انډیوال باندې تېره نه کړي دغه به دلې درته ولاړی دغه به پرتی نو بیا به هغه څه نه وایي کاکا ذاتي خو نو قناعت ورکړه ورته ووایه دا بیا داسې ده هسې ده ذاتي خو نو زه هم ورته غږېږم ذاتي تې راوله شي راوله خیر و هغه خو کاکا ده السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مه شي د خیرت بخیر جوړ ورور خیر و خیرت په خیر ژوند زندګي سره ښه ده والله شکر ده الحمدلله ته ښه یې خدای خو دې ښه در سره وکړه هلکه چې مال ګډه نه شي ارام به نه پرې خورې په مال به ارام نه خورې ما په ټول ژوند په مال ارام نه دي خوړلی چې په مال ارام ونه خوري نه ګډي کاکا و د بل مسلمان له پټي سره له مال سره به ډېر پام کوي اوینې یا آرام زه له وخته خورم نه آرام په ما پسې ځي نه خو له وخته مې خوړلې مې نه د آرام ولې خورم یې نه ول دا 15 ورځې ژوند راس به اوسې په اخلاص به اوسې منه پام به کوي آرام به نه خوري موږ دې بس په دغه یوه خبره واخیستو نو صاحب ما یو دوه پسونه پکار دي د اختر دپاره پسونه خو دغه د ذاتي دي ما خدای پسونه دي په ټول ګنج کې نسته په ټوله منطقه کې نسته په ټول کوچي کې نسته ولې زه آرام نه پې خورم حلال پې خورم مصرف پې کړم جواري پې خورم دغسې وربسې باندې خورم وچه ډوډۍ ورته راوړم له دا بازاره دا چې د ما په مال کې ویل نشته ورسه مې کې خوښ یې هلکه ور خوښ یې کوي هغه سم شی ورکړه څو بیا راکړې صاحب دیوه به دغه راکړې سم شی وایه سم شی ورکړه یوه دا سپینه صحیح ده وایي هغه شی واشنه وایي و دغه څو بس دغه دوه دي ما هم خوښې دي انشاءالله تعالی دغو دوه ته ما هم رکتبت برابر شو داسې ښې برابر دي خو ډېرې مزې هم ولا کوي خو بیا هم ښې دي ګزاره کوي یو ګنج والي دي ګنج والي پړسېدلي دي ما وایم مال خدای ته دا ټول لکه ورزشکار داسې ده زه ګرځوم ډېر پیال یم په منطقه کې داسې تا زوی دي ما ملګری ډېر وخت تېره تللی بیا به زه دوه دانې درکړم صحیح دی او په ما دغه زوی دا ګران دی کیڼ دې وسه چې خوښه یې درکړې مګر لا به څه نه ورته ووایم یا خوښه بیا ولې بیا هم خو تاسې هم زحمت په کله تکلیف ورسره ستړي یاست نو چې دوه دانې په بیه راکړې بس په 14 زره مې د خپل ورور ته یقین دې وسه که یا ورکړې یا یې ورکړم مګر تا ته ما په 14 زره هلک ته مې وویل کالي مرات یې وکړ یا مرات خو مې وکړ مرات مې کړی په 15 منډوالان دي مرات یې وکړ په بل ته مې په 15 ورکولې ده ته مې په 14 تا ده وویل دا منډوالان دغه ځای راغلي دي مرات یې وکړ پنسدی دې بیا هم پکې ورپاتی زه په 12 نیم صحیح دی زه داسې خبره مه پرې کړه په تاوان زه در ګډ یم دا زه خبره به دا په ټول عمر بې انصافه خبر زه کړم ما دا تا یوې خبرې ډېر ښه ونیومه ډېر خوند یې راکړو بې انصافه زه یم نه ارام داسې ښه نوراني مختم ده لکه کوچی سیم لکه وروره جان یا دوا دې سملا زه دې په دغه یوه خبره باندې مقصد وروره جان 12 زره روپۍ بیا کوه ته توکل په الله وروره جانه که تاواني وم که فایدهمن وم دغه تا زوی مرات یې وکړه کاکا دا ما ډېر ټینګ ملګری ده زرای مې مرات وکړو زرای نو څه شی ده زرای څو یې ورکړه
ها سوی ور 12 یا ورکړه په 12 بیا زه پروا نه لرم الله خو دې سره کې خدای دې کده سره وکړي صاحب بس خدای دې په مال او په عیال کې برکت کړي خدای دې نور مال لا ډېر درکړي صحیح ده ذاته دغه مال در سره بوي زه بس بیا یې موږ د موټر راوسه ولې چې خیر خو دې موټر ته اچي و ما یا ذاته په شوم په دغه دې په تاوان دې زه در شریک یم مګر ما چې له دې روان کې چې دغه ته دې ورساو دا شاګرد دې ورساو بیا نه غواړم نه دې چا خبر نه به بیا ور جان راځي اته بیا شناخ ماخ نشته غاټي هغه دې دا چې خو به ګوره چې صاحب غواړي شناخ تاوان نه در رسوم تاوان دغه خبره سودا مې در سره وکړه په انصاف سودا مې در سره وکړه هغه مجالک عزیز په ما ډېر ګران او په ټول ما ډېر زاري ته په ځای کې ورته وکړه چې بېخي صحیح دي دغه بلانیات یې لګن جمالانه سره راوستی دغه دوی راجلا کوي دغه دوه راجلا کوي چې سره بوزه موټر ته مې ور واچوي تا څنګه خو دلته جان والله صاحب ما ته ډېر خوند راکړو داسې که آرام والله صحیح نو بس ما ته دغه خاطر مې سره دغه دوه راجلا لري خو ښه کوي د ډېرو نجیبې بخاري کوي فضل پردي و جانه کاما دا کاکا خو بیا کنځای راته کوي خوش کې راته کوي وای دا څنګه که انډیوالان دي دا راسه ونیسئ مې انا کاکا ستړی مه شې بخیر دغه دوه پسونه مې واخېستو ما ته ودرېږه دا د اختري دپاره تا دې به څو وکړو تا خو به 12 وکړو والله که داسې بس که دې بد نه دې ګزاره کړي څنګه دي دا مرګ د دا خو برال به میږ در کړی یا دا وچکل د دا خانه کې که دا ته سره وایي دغه څه کړې ولې دا کې په سترګو لاس رانیسي هو دا کوچیان خو یو ځای کوچي سي بل ځای ګوډ سي ګوډ هم دغه یا نه دا ګوډه ډېر ښه سړی ولې وایي مال مې په ټول ژوند مې ارام مې وایي ولاکه ارام خوړلي ورور هلته زه ورسره ولاړم خو شاته ولاړم منډیوال حاجي صاحب خطا شی زه نه ورکوم خو دغه دا د برال به میږ ورکړي یا هغسې مړه ده دا وچکل ده دا د برال به میږ یې در کړې ده کاکا خطا کړی نه دا وچکل ده خو لاس خو لري دا رښتیا ده ویې ګوره خلک ګوره په شي پوهېږې نه ذاتې راسي بازار ته اختر راشي ته دا وګوره برال به میږ یې ورکړې ده د وچکل په نامه دا یې کوچیان مو وایي کوچیان نه پوهېږي پلانی کمپیوټر والا ده کوچی پوهېږي نه پوهېږي اوس ورته وګوره برال به میږ یې ورکړې ده د وچکل په بیه باندې کاکا دا ور واپس که ورسه بېرته خپلې پیسې ځینې واخله